د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د هدیرې ناوې ناول شپږمې او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د هدیرې ناوې ناول شپږمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زینب او محسن چې هر څه له لاسه ورکړي وو، خو یوه شیبه یو ځای اوسېدل به یې لوی غنیمت ګاڼه. په دې ورځې سره ډېرې خبرې وکړې، د زړه خواله یې وکړه، خو دا هر څه بې ګټې وو. هغه ورځ او شپه هم تېره شوه. ورو ورو د چهارشنبې ورځ راورسېده. زهرا او زینب د نورو ورځو په څېر له ملګرو څخه وړاندې د کلي کوڅې پناه کولې. د تل په څېر خپل ټاکلي ځای ته ورسېدې. د زینب زړه په ګوګل کې د بېوزلې مرغۍ په څېر چې خپله ځاله یې ورکه کړې وي بېواکه ټوپونه وهل. د محسن لیدو پسې تپېده. هغه څه چې غوښتل محسن ته ووایي له ځانه سره یې تکرارول. ناڅاپه د عباس د پلار غږ یې د فکرونو لړۍ ور وشکوله. زینب له ناچارۍ څخه سلام ورکړ. هغه وویل لور جانې نن لږ وخته کور ته لاړه شه، ځکه نن مازدیګر د خپلې ښکلې ناوې نکاح تړو. زه هم اوس تاسې کور ته ځم تر څو مور و پلار دې را خبر کړم. زینب حیران حیران کتل، نه پوهېدله چې څه ووایي. د هغه خبرې په زړه لکه د ټوپک ډز داسې لګېدې. د ژبې لاندې بونګېده. نن آخر ولې همدا نن غږ یې په ستوني کې مات شو. په رنګ کې بدلون پیدا شو. زهرا له لاسه ونیوله. د بدن له هر غړي څخه یې کرکه ورېده. کاظم سره له دې چې د هغې په رنګ کې په بدلون وپوهېده، خو هېڅ یې هم ونه ویل. ځان یې ناګاره ونیوه، لنډه مخخه یې وکړه او د هغوی د کور په لور روان شو. زینب لکه د ځمکې په مخ چې مخ شوي وي، زهرا ځان ته رانږدې کړه او ټینګه یې په غېږ کې ونیوله. زینب خولې ته قلف اچولی و، خو په زړه کې یو عجیبه غوغا او شور جوړ و. په زړه کې طوفان راپارېدلی و. ویرې او وحشت یې په بدن کې لکه د سرطان ریښې غځولې وې. د محسن د لاسه ورکولو ویرې ټول بدن لکه شمع ویلې کاوه. هېڅ یې باور نه کېده چې محسن د دومره په سادګۍ سر له لاسه ورکړي. پر لار د تللو توان یې نه درلود. په سترګو یې تپه تیاره خوره وه. نه پوهېده چېرته ځي. ځان یې په زهرا تکیه کړی و، د هغه ناروغ په څېر چې میاشتې د ناروغۍ په بستر کې تېرې کړي وي او د لارې د تللو توان نه لري. وروسته له ډېر ځنډه سیند غاړې ته ورسېدلې. غلې او آرامه په لمدو کبلو کېناسته. سر یې په زنګون نیولی و. په چیغو چیغو یې ژړل. په ژړا کې وویل زهرا ما داسې کومه ګناه کړې چې اوس یې باید سزا ووینم. محسن چې دوی ته نږدې د یوې ونې په ډډه وهلې وه، د زینب د حالت په لیدلو ډېر خفه شو. ورنږدې شو او زینب ته مخامخ کېناست او ورته ویې ویل زما ګرانې له کله راهیسې چې راغلی یم تل دې د ژړا په حالت کې وینم. د دې هر څه په لیدلو زه سوځم، زړه مې ایره کېږي. له زهرا څخه یې پوښتنه وکړه بیا څه پېښ شوي. زهرا د ورور تودې او تبې نیولې څېرې ته د ورکتلو توان نه درلود. سر یې ټیټ ونیوه او ویې ویل محسنه نن مازدیګر ته د زینب نکاح تړي. د دې خبرې په اورېدلو د محسن په بدن کې د اور لمبې بلې شوې. سر یې په زنګون کېښود او خواشینی کېناسته، لکه د خبرو ځواک یې چې ورڅخه اخیستی وي. وخت په ځنډونو تېرېده. د زمان د څپو ښکالو د دوو مینانو په وجود دروندوالی کاوه. محسن د زینب د آرامولو په موخه سر راپورته کړ او ویې ویل ګرانې ته که په هر ځای کې هر چېرته اوسې، د مرګ تر ساعته به در سره مینه لرم. زمونږ په برخه کې به یې همدا لیکلي وي چې د نورو د هوسونو او ځان غوښتنو قرباني شو، خو موږ خپله هم د ځان ګناهګاران یو، ځکه د خپلو د خوښیو په بربادولو کې مو له هغوی سره لاس یو کړ. په خپل خون کې موږ هم لاس لرو، خپله مو هم خپل غمونه زیات کړل، د خپلې مینې قاتلان یو. د زینب د سترګو چینه نوره وچه شوې وه. سر یې راپورته کړ. د محسن په پاکو او معصومو سترګو کې سترګې خښې کړې. په سادګۍ یې وویل محسنه زه نوره نشم کولی چې تا ووینم. ښایي دا به زموږ وروستی دیدن وي. هیله لرم چې زما د ژوند وروستی ورځ هم وي. محسن د زینب په ښکلې او جذابو کلمو او الوتې رنګ کې محوه شوی و. ویې ویل داسې خبرې د نورې له خولې نه وانهورم. موږ به تل په خپلو خیالونو او خوبونو په نړۍ کې یو ځای ګډ ژوند تېروو. زینب وویل زه وروسته له نکاح چې زما مرګنامه هم ده، نوره نشم کولی تا ووینم او پرته له تا نه نشم کولی چې ژوند وکړم.
او نه هم ژوندی پاتې کېدلی شم. محسن ورته وویل نه ګرانې ته باید هر څه وزغمې. کتل دې دا حالت وي ډېر زر به دې له پښو وغورځوي. دا 4 کاله ته راسره نه وي خو په هر ځای هره شیبه او هر ساعت کې ستا هیله راسره وي. راتلونکي ته هیله او تا سره د ګډ ژوند هیله مې درلوده. که څه هم له تا څخه بېلتون راته ډېر ګران او ځورونکی و، خو تا سره د ګډ ژوند او ستا څنګ ته د راتلو په هیله به دا ترخې شیبې راته بېرته خوږې شوې. اوس څه وکړم؟ هر څه مې له لاسه ورکړي. ته، ژوند، هیلې، ځان. دغه ټکېدلی او پناه شوی وجود څنګه کولی شي دغه دروند پیټی په سر واخلي؟ زینب ورته وویل محسنه ته نه پوهېږې زه په دې څو ورځو کې څومره ځورېږم. ما په خپلو لاسونو زموږ د مینې قبر وکینده. باید تر دې زیاته سزا ووینم. ما ته ډاډ مه راکوه، په ما رحم مه کوه. ما ورټه، له ځان څخه مې وشړه. ته هم او هم مې ځان نابود کړ. زه ستا د پاکې او حقیقي مینې ارزښت نه لرم. زه نشم کولی او نه یې هم ځواک لرم تر څو هغه څه چې زما په زړه کې دي په ژبه یې راوړم. له دې هم باید ډېره سزا ووینم. هغوی څه ډول کولی شي چې موږ د خپلې مینې قرباني کړي؟ محسنه کله له خپلې مینې څخه ډېر پښیمانه شم، خو چې بیرته د رحیم مظلومو سترګو ته وګورم نو د هر څه توان راڅخه اخیستل کېږي. ځینې وخت داسې انګېرم چې له رحیم سره له ځانه هم ډېره مینه لرم. د هر ډول کړاوونو او غمونو د زغملو توان لرم، خو رحیم نشي کولی په مینه کې ماته وزغمي. هغه به مړ شي، زه پرته له رحیم څنګه کولی شم د نیکمرغۍ او آرامۍ احساس وکړم؟ محسنه ستا بېلتون راته له هر څه نه ګران دی، نو زه څنګه کولی شم ځان او ستا له ژوند سره لوبې وکړم؟ هیڅ باور نشم کولی. ګوره محسنه ژمنه راسره وکړه، په ورځ کې د یو ځل له لرې څخه وینم. محسن زر خپل مخ وګرځاوه تر څو زینب یې په سترګو کې اوښکې ونه ویني. زهرا چې هم له دوی سره اوښکې تویولې ویې ویل زینب ډېر ځنډ مو وکړ، راځه نور ځو، ښایي څوک راپسې راشي. زینب له ځایه پورته شوه او یو ځل یې بیا خپلې سترګې د محسن په سترګو کې خښې کړې. دومره یو د بل په سترګو کې ډوب شوي وو ان دا چې د زهرا په غږ هم ونه پوهېدل. آخر زهرا زینب په ولي وښوروله، ورته ویې ویل زینب راځه چې ځو. خو زینب ته ډېره ګرانه وه چې محسن پرېږدي او دا ورڅخه ډېره لرې لاړه شي. په لړزېدلو پښو لا څو ګامه نه وتللې چې د محسن زړه راښکونکي غږ بېرته په خپل ځای ودروله. ځان یې محسن سره ډېر نږدې ولیده. په شرم یې له هغه څخه سترګې واړولې او ځان یې څنګ ته کړ. محسن په لاس کې یوه وړوکی ښکلي قوطی نیولی و. ویې ویل زینب په دې کې زما او ستا د کوژدې حلقه ده. هلته په بهر کې مې فرمایش ورکړی و. دغه 2 زړونه چې پکې ښکل شوي په زرهاوو هیلو او امیدونو مې ستا لپاره واخیستل. دا اوس ستا پورې اړه لري، در وایخله. زه اوس دا له ځان سره نشم زغملی. زینب دواړه لاسونه په خپل مخ کېښودل او دومره زور یې ورکړ چې د ګوتو خاپونه یې په مخ پاتې شول. بیا یې وویل محسنه که هغه وخت مخکې راغلی وای څومره ښکلې څرنګینه نړۍ به مو درلوده. په رښتیا سره به د نړۍ تر ټولو نیکمرغه وو. خو اوس یې نشم زغملی چې د بل کور ته به ځم او ستا حلقه به مې په لاس وي. ما وبخه، زه نشم کولی. هیله کوم تر دې مې ډېره مه ځوروه. د نفرت او کرکې اوښکې د زینب له سترګو بهېدلې. مخ یې د محسن پر لوري واړوه او ویې ویل ښایي زه به د دې ورځې هیله له ځان سره ګور ته یوسم. محسن نور د دې خبرو د اورېدلو توان نه درلود. خپل موټر ته وخت او زینب ته یې ویل زه ښار ته ځم، نشم کولی چې نن دې په خپلو سترګو د قربانۍ تماشه وکړم، خو سبا ضرور غواړم یو ځل دې بیا ووینم. زینب په حسرت او درد سره وویل ما وبخه، نور د تل لپاره د خدای په امان. محسن سترګې پټې کړې. په ډېر زحمت له هغه ځایه یې ځان پناه کړ. د محسن له تلو سره د زینب له پښو هم ساه لاړه. په ځمکه کېناسته او زهرا ته یې وویل زه نشم کولی چې منګی پورته کړم. زهرا له خپل منګي څخه اوبه واړولې. د زینب منګی په غېږ کې واخیست او د کور په لور وخوځېدې. د زینب زړه نه غوښتل چې د کلي پر لور لاړه شي. ډېر کوښښ یې کاوه تر څو په خپلو احساساتو کابو شي، خو بې ګټې و. ونه توانېده. ناچاره وه. ونې ته یې ډډه ووهله. په دې ورځو کې چې هر څه ورته پېښ شوي وو له ځان سره یې انځور کړل. سر یې اسمان ته پورته کړ. د کوم ورک شوي څیز په لټه کې شوه، خو هغه یې ومونده. د وریځو له پاسه چېرته چې ستوري د لمر له ویرې ځانونه پټوي. زړه یې وښویېده. غوښتل یې چیغې کړي او محسن ته ووایي له ځان سره یې پورته کړي
او ورته وایي چې څومره مینه ورسره لري، پرته له هغه یوه شیبه هم ژوند نشي تیرولی. په دې وخت کې 2 ټوټې وریځې د لمر لاسته راوړلو په موخه سره جګړه پیل کوي. د دې جګړې په ترڅ کې د محسن ښکلې څیره د وریځو شاته پناه کیږي. زینب له ځان سره وایي کاشکې چې موږ هم د خپلې مینې لاسته راوړلو په موخه مبارزه کړې وای، ګوندې بریالي شوي وای. خو نه، اوس ډېر ناوخته دی، هیڅوک زما خبرو ته غوږ نه نیسي. ما خپله ټولو ته وویل، د عباس مور پلار ته، خپل عباس ته، رحیم او خپل مور پلار ته، سره له دې چې هغوی ټول په دې پوهیږي زه له دې واده څخه راضي نه یم، خو هیڅوک زما خبرو ته پاملرنه نه کوي. زه نشم کولی عباس سره ژوند تیر کړم. خدایه ته راسره مرسته وکړه. د زهرا غږ هغه د خیالونو له نړۍ څخه را بهر کړه. د زهرا پر لور ورغله. زهرا وویل، زینب رنګ دې الوته یو حال دې ښه نه دی. زینب ورته وویل، نه زهرا زه ښه یم، اندېښنه مه کوه. بیرته د سیند غاړې ته لاړه. لږې اوبې په خپل مخ او سر وشیندلې. حال یې لږ څه ښه شو. د کلي لار یې ونیوله. د کلي په کوڅو کې شور ماشور و. څوک ښکته او څوک پورته تلل او د نکاح لپاره یې چمتووالی نیوه. زینب وویل، وګوره زهرا، دا ظالمان زموږ د قربانولو لپاره څومره په تلاش کې دي، څومره ټول خوښه او خوشحاله ګرځي. د زهرا په زړه کې خپل نږدې ملګری او هم د خپل ورور لپاره اور بل و. نوموړی په دې پوهېده چې په کومه کچه دوی یو له بل سره مینه لري او دې 2 مینانو ته یې په زړه کې څومره درناوی درلود. زینب وویل، زهرا مازدیګر ته به ته هم زموږ کره راشې. دا هر څه زه په یوازې توګه نشم زغملی. ته راسره مرسته وکړه. که ته نه وې نو زه به ځان یوازې احساس کړم. ستا شتون حتمي دی، باید چې راشې او له ما سره غم شریکي وکړې. زهرا وویل، ګرانې ته پوهېږې زه ستا د قربانۍ شیبه په خپلو سترګو نشم لیدلی. ډېره راته ګرانه ده، ما وبخه چې په داسې حالت کې د یوازې پرېږدم. باور وکړه دا هر څه زما له وسې نه پورته دي. دا یې وویل او په چټکۍ سره ورڅخه لاړه. زینب یې د غمونو او رنځونو سره یوازې پرېښوده. زینب په ویرې کور ته ننوتله. کلیوالې د دوی د کور په سینګارولو بوختې وې. د خبرو په ترڅ کې یوې بلې ته وویل، د 2 زړونو پیوندول ډېر ثواب لري. نو موږ هم هیله لرو چې لوی څښتن به زموږ له دې کار څخه خوښه او راضي شي. زینب هم پرته له دې چې هغوی ته کومه پاملرنه وکړي، منګی په خپل ځای کې کېښود. څنګه چې د ښځو ورباندې سترګې ولګېدلې، ټولې ورباندې راټولې شوې. هر یوې به په ټوکو او مستۍ ورته خپلې خبرې کولې او خندل به یې. یوې وویل، څومره ښکلې ناوې، له بدو سترګو دې لرې وي. بلې وویل، تل نیکمرغه اوسې. وی مستې کلیوالې په شوخۍ سره وویل، نه پوهېږو چې عباس به د خدای د رضا لپاره داسې څه کړي وي چې دومره ښکلې حوره په برخه شوه. ټولو په کړس وخندل. هر یوې به بېلابېلې زینب ته د یو نیکمرغه ژوند دعا کوله او ښکلوله به یې. زینب غوښتل په چیغو وژاړي او ټولو ته څرګنده کړي چې دا زما د واده نه بلکې د مرګ ورځ ده. د خوښۍ او خوشحالۍ پر ځای راته ویره او ماتم ونیسئ. خو نه غوښتل چې د هغوی زړونه مات کړي. نه غوښتل دا ساده کلیوالې د له ځان څخه ناراضه کړي. له زړه څخه یې وینې څڅېدلې. ویې ویل، تاسې څه پوهېږئ چې زه په کوم حال کې یم؟ ټولو په حیرانۍ سره یو بل ته وکتل، خو د زینب خبرو په معنا ونه پوهېدلې چې څه وایي. ټولو حق پک زینب ته کتل. زینب زر لاړه کوټې ته، ځکه نه غوښتل په انګړ کې دې پاتې شي، تر څو د کلیوالو خبرې چې د ټوپک ډز داسې اغېزه ورباندې کوله وانه وري او په زخمونې ورته مالګې ونه دوړوي. غوښتل یوازې واوسي، چېرته چې د چا غږ وانه وري. یوازیتوب یې خوښېده. یو ځل بیا د سترګو چینې په څڅېدو راغلې. شیبه په شیبه په کور کې اله ګوله زیاتېده. نه پوهېده چې څومره وخت یې دوام وکړ. له ډېرې ژړا څخه یې سترګې تکې سرې اوښتې وې. مور یې د لور له درده سره سمه دردېدله، خو هېڅ یې ځان نه پوهاوه، ځکه هغې خپل ځان غوښتونکی او ضدي خاوند ښه پېژانده. لیدل یې چې یوازې د زړه ټوټه یې څه ډول ویلې کېږي، خو هېڅ مرسته یې ورسره نه شوی کولی. ډېره اندېښمنه وه. دې به تل محسن خپل زوم ګاڼه. هغه چې یو ښکلی او پوه ځوان و، ویاړ یې ورباندې کاوه. له عباس څخه یې ډېره کرکه درلوده، خو مجبوره وه چې په دې هر څه د سترګې پټې کړي او د خپلې کورنۍ عزت دې په پام کې ونیسي. پیغلې د ناوې سینګار لپاره کوټې ته ورغلې، خو زینب په خپل ځای ودرېدله او ویې ویل، هېڅوک دې نه رانږدې کېږي. زه نه غواړم سینګار وکړم. پیغلو چې هر څومره هڅه وکړه بریالی نه شوې.
ناوې ساده بلې کوټې ته چې په رنګا چراغونو او ګلانو سینګار کړې وه راوسته. زینب هم لکه د بېوزلې مرغۍ په څیر چې وزرونه یې ورڅخه پرې کړي وي او حلالولو ته یې وړي روانه وه. څو ښځې او سړي په کوټه کې ناست وو. زینب یې د ملا په څنګ کې کېناوله. ملا د نکاح په خطبې ویلو پیل وکړ. زینب سترګې وتړلې. په خیال کې محسن ولیده چې په څنګ کې ناستی او یو ښکلې د سرو زرو ګوته په لاس کې نیولې چې د هو په ویلو سره یې ورته په ګوته کړي. محسن له ښکلو غټو سترګو سره چې خوښي ورڅخه له ورایه ورېږي، سپین پرتوګ او نسواري کمیس سره چې د هغه ښکلا یې لا څو برابره زیاته کړې وه، په بې صبرۍ سره د زینب جواب ته په تمه دی. خو کله چې ولیدل زینب زر جواب نه ورکوي، نو د ښکلو بادامي سترګو په اشارې سره زینب پوهوي چې زر جواب ورکړي. زینب هم ډیره خوشحاله وي. هو وایي چې ناڅاپه د ښځو سړو د خوښۍ غږونه او چیغو هغه په خود کړه. زر یې هغه ځای ته چې محسن ناست وکتل. سترګې د عباس په بدرنګه څېره چې په سپین سترګۍ سره یې دې ته کتل ولګېدې. یو ناڅاپه یې ټکان وخوړ او له ځایه پورته شوه. د خلکو په منځ کې لار وکړه او له کوټې څخه یې د باندې منډه واخیسته. ځان یې بلې کوټې ته ورساوه. ور یې په ځان پسې بند کړ. د هغې شېبې په یادولو یې لکه د لیونو یو عجیبه حالت درلود. زر یې سترګې وتړلې چې بیا هغه صحنه ونه ویني. غوښتل یې له محسن سره خپل غمونه شریک کړي، ورته ووایي چې څومره زر یې غاړه کېښوده، څومره زر یې د هو ځواب ورکړ او څومره زر یې خپل ژوند وبایله. خو کله چې محسن راشي ډیر په غوسه وي. په کرکې او غوسې سره د دې پر مخ لاړې تو کړې، ووایي ته بې وفا یې، ته د دې پاکې او سپېڅلې مینې ارزښت نه لرې. څومره په اسانۍ سره د ځان خرڅ کړ. زه له تا څخه کرکه لرم. تا زموږ پاکه مینه پښو لاندې کړه. تا د مینې په پاکه لمن تور داغ ولګاوه. ته په مینه کې د سوځېدو ارزښت نه لرې. څه شوه هغه ژمنه، هغه قول چې ما سره دې کړي وو؟ د ماشومتوب هغو خوږو خاطرو یادونو ته څه وایې؟ په یاد دې دي چې تا ویل محسنه پرته له تا به زه څنګه په دې کلي کې ژوند تیر کړم؟ ته یې چې زه هم همدلته ژوند تیروم. بې وفا هغه دې په یاد دي؟ تا به ویل که له لمر سره مینه لرم ستا لپاره، که شپه مې خوښیږي او د ژوند سره مینه لرم نو ستا لپاره. هغه ټول دروغ وو. ته دروغجنه یې. ته د مینې په ارزښت نه پوهیږې. ته د مینې کولو ارزښت نه لرې. ته زما د دې ټولې بېقرارۍ ارزښت نه لرې. ته له ما سره مینه نه لرې. ته دروغجنه یې. زینب پر خپلو غوږونو لاس کېښود. د محسن د رټلو توان یې نه درلود. محسن دا بې وفا ګڼله، خو دا بې وفا نه وه، دروغجنه نه وه. دې پرته له محسنه بل له هیچا سره مینه نه درلوده. زر یې سترګې خلاصې کړې. وېرېدله چې سترګې پټې کړي، نوره له محسن څخه وشرمېدله. یوه شېبه یې هم له محسن څخه د بېلتون زغم نه درلود. د محسن له نظره وېرېدله. محسنه دومره زر دې زهیره کړم؟ ته خو پوهېږې چې زه څومره مجبوره وم. ښه پوهېږې چې ما بله لار نه درلوده. ته باید باور وکړې. ژړا یې د کوټې ټوله فضا نیولې وه. ژړا یې هم د زړه غوټې نه خلاصولې. څو نجونې او ښځې د وره شاته ولاړې وې او زارۍ یې ورته کولې تر څو ور خلاص کړي. زینب چې په چیغو چیغو یې ژړل، ویې ویل نور نو له ما څخه څه غواړئ؟ هر څه مو راڅخه واخیستل او نه هم کوم څه پاتې دي چې راڅخه واخلئ. زړه مو لایق نه دی چې زما ژوند مو برباد کړ. زه مو قرباني کړم، له ژوند کولو څخه مو بیزاره کړم. هر څه مو راڅخه واخیستل، نور نو څه پاتې دي چې تاسې یې اخیستلو ته راغلي یاست؟ تاسې ټولو زما په قربانولو کې ګډون کړی او ټول ورکې لاس لرئ. ځئ لاړې شئ، نه غواړم تاسې ووینم. له تاسو ټولو څخه ډېره کرکه لرم. زینب په چیغو چیغو ژړل. یو دروند پیټی پر خپل زړه احساساوه. له ژوند او هم یې له نړۍ څخه کرکه کوله. نه یې غوښتل هېڅوک وویني. داسې یې فکر کاوه چې دا ټول جلادان دي او د دې د وینو د څښلو په موخه راغلي دي. د ټولو لاسونه یې په خپلو وینو سره لیدل. د خپلې مور غږ یې ډېر خفا او نیولی تر غوږو شو چې ویل یې زینب لورې، موږ ټول د رحیم او مریم نکاح تړلو ته د مریم کور ته ځو. په کور پام کوه. یا خدایه، د یوې مور زړه د تیږې په څیر دی. دومره بې رحمه ده. نه، د هغې له وسې هیڅ نه دي پوره. نه پوهېږي څه وکړي. د لومړي ځل لپاره یې په زړه کې د رحیم او مریم لپاره کینه پیدا شوه. ولې د هغوی نیکمرغه ژوند ولري. خو یا خدایه، مه پرېږده زما ټولې خوښۍ او هیلې له منځه لاړې شي. مه پرېږده چې په 14 پسرلي کې د پاڼه پاڼه شم. په دې شیبه کې یو شوم فکر او خیال په مغزو کې راتاو شو.
نه زه نه پرېږدم د عباس لاس ما ته راورسي، زه ځان وژنم. هم به زه د تل لپاره له کړاوونو څخه وژغورل شم او هم به محسن نور نه ځورېږي او عباس به هم د یوه داسې چا سره واده وکړي چې هغه هم ورسره مینه وکړي او تل یې خوشحاله وساتي. هو همدا ډېر ښه کار دی. زه نه غواړم ژوند وکړم، نه غواړم څو ژونده دې له ځان سره تباه کړم. ځایه پورته شوه، خپلې اوښکې پاکې کړې. دومره خوشحاله وه چې ان د څو شېبو وړاندې ویرجنه او غمجنه جینۍ یې نه پېژندله. د کوټې ور یې خلاص کړ، په کور کې هیڅوک نه وو. د مور کوټې ته ننوتله، څو ټوټې اپین یې ور واخیستل، جام یې له اوبو څخه ډک کړ، هر څه یې چمتو کړل. د مور په زاړه صندوق کېناسته. شیطان ناهیلي شیبه په شیبه نوره هم ورزیاتوله. د مرګ په ریښتو د دې پر وړاندې د مرګ خوشحالي کوله. د سترګو پر وړاندې ورڅخه نڅېدلې او د دې پر حال په کړس کړس خندېدلې. ویل یې وخوره بې عقلې جینۍ، ولې ځنډ کوې؟ له دې کړاوونو دردونو څخه د ژغورلو یوازینۍ لار همدا ده. ته باید د عباس له لاسونو څخه ځان وژغورې. پرته له محسن مه پرېږده بل څوک د ستا ژوند ته راشي. د مرګ غېږ ته پناه یوسه. د ژغورلو یوازینۍ لار همدا ده. نورې لارې دې پر مخ تړلې دي. لاس یې پورته کړ چې اپین وخوري او د تل لپاره ځان وژغوري. یو ناڅاپه د محسن نرم او زړه راښکونکی غږ د دې نارامه روح لږ څه په آرام کړ. نه زینب، نه، تا ډېر لنډ فکر وکړ. ته لیونی شوې یې. آیا ته کولی شي په دې توګه ځان وژغورې؟ دا خو لا ستا د درد لومړنی پړاو دی. آیا تا خدای هیر کړی؟ ته له دوزخ څخه ډار نه لرې؟ ته نه پوهېږې هغه خلک چې د ژغورلو یوازینۍ لار په ځان وژنه کې ګوري، د هغوی ځای دوزخ په لمبو کې دی. ته خو یوه پاکه او ایمانداره جینۍ یې، نو تا څنګه غاړه کېښوده چې خپل پروردګار هیر کړې؟ نه ګرانې، هیله کوم له دې زیاته جزا مه راکوه. ته خو پوهېږې که ته دې د ژوند ډیوه د تل لپاره مړه کړې، زه خو ستا د ډیوې په تنګ یم، نو زه هم ژوندی نشم پاتې کېدلی. د مور و پلار زړونه ماتوي، د تل لپاره یې سرونه ټیټوي. زه په دې هم خوشحاله یم چې کله خو به دې له لرې وینم. همدا یوه هیله هم راڅخه مه اخله. تا خو په خپلو لاسونو موږ بدمرغه کړو. هغه مینه چې له وړکتوب څخه زموږ په وینه کې روانه وه، تا له منځه یوړه. د دواړو ژوند دې د یو بې ځایه شرم قرباني کړ. زما د زړه خوښي دې د تل لپاره په غمونو وربدله کړه. زه دې دې ته اړ ویستم چې په خپله د خپل مرګ سوال وکړم. زه دې هیر کړم. ټولې هغه هیلې دې هیرې کړې. هغه ژمنه دې ماته کړه چې تل به مو پرې سوګند یادوو. د دې ټولو سره بیا هم زه نشم کولی تا ته بې وفا ووایم. ته بې وفا نه یې. ستا په بې پایه مینې چې نسبت ما سره یې لرې ښه پوهېږم. پوهېږم څومره مینه را سره لرې. پوهېږم چې ما ته او زما مینې ته تل وفاداره وي. خو زه او ځان دې د بې ځایه احساساتو قرباني کړلو. په دې نه پوهېږي چې ژوند خو کومه لوبه نه ده او نه هم یوه یا دوه ورځې ده، بلکې یو عمر دی. سره له دې چې روحونه یو ځای دي، بېل ژوند وکړو. او که رښتیا ووایم نو سوځو به، ځورېږو به. ته د دې حق نه درلود چې ما هم د رحیم لپاره قرباني کړي، او نه دې هم دا حق درلود چې ځان له مریم څخه ځار کړي. د هدیرې ناوې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول شپږمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.